السلام علیکم ګرانو ملګرو، نن به موږ ستاسو وړاندې د سبزي او سوجي سینډویچ تیاروو. نو دا سینډویچ جوړولو دپاره موږ یو څو سبزیانې راخیستې دي. ګریټ کړې ګازره، لږ شان پارسلي یا شنه دنیا، شمله مرچ، پیاز تاسو خوښه ده چې سپین استعمالوئ او که شین، یو ورکوټې شین مرچکې او تقریبا 3 کشغې برابر ماسته یا چکه، 4 کشغې غټې سوجي او سیزنینګ لپاره به موږ استعمالوو مالګه او تور مرچ او لږ شان اوبه. ډبل روټۍ به استعمالوو موږ او ستاسو خوښه ده چې سپینه استعمالوئ او که براون استعمالوئ. او دې نه علاوه به موږ کوکینګ آیل استعمالوو. سوجي به موږ واچوو په دې ماستو کې، مکس به یې کړو. دې کې چې کومې اوبه دي هغه خو به سوجي جذب کړي. نو کېدای شي موږ له لږ نورې اوبه پکار وي، نو هغه موږ ځان سره یوسي دي. دا مکس کولو نه پس تاسو یو 15 منټه دپاره دا کېږدئ. نو اوس به موږ د سوجي او ماستو مکسچر کې دا پیاز واچو، شین مرچکې به واچو، ګریټ کړې ګازره. تاسو ته ښکاري چې ډېر زیات هر شنه سبزیانې زیاتې شولې، نو بیا خیر دی پارسلې یا دنیا سکپ کې مه پکې اچوئ، خو دې سره ډېر زیات ښکلې ذایقه هم راځي، هغه نه دي مس کول پکار. نو دا مالګه او تور مرچ پاوډر چې کوم موږ ایښي دي دا به هم په دې کې واچوو او دا ټول شیزونه به اوس موږ ډېر ښه طریقې سره مکس کړو. دا چې کوم مکسچر او دا تیار دی او اوس موږ ډبل روټۍ سلایس راواغوستو، دې باندې به موږ ایونلی اپلای کړو دا چې کوم موږ شیزونه مکس کړل. نو دا سینډویچ تاسو چې کله غواړئ جوړولی شئ ځان له مازدیګر چایو سره، سهار ناشتې کې، ډنر یا لنچ، چې کله تاسو څه لایټ خوړل غواړئ نو ځان له دا تیار کړئ او انجوی کړئ. ډېر د جوړول اسان او ذایقه یې ډېره زیاته مزیداره وي. نو موږ دې باندې یو لیر ولګولو، تاسو ته کتلی شي ډېر زیات هیوي هم نه دی او بس برابر دی. نو دا به اوس موږ طبخي باندې واچو. موږ دلته نان سټیک طبخه استعمالو ځکه چې بیا دا انخلي نه، چې که موږ عام طبخه استعمال کړو نو هغې پورې به ټول وینخلي او زموږ سینډویچ به خراب شي. نو چې کوم طرف باندې موږ دا شیزونه لګولی دي دا به اول دلته ولګو. چې څومره پورې دا پخېږي موږ به نور سینډویچ تیار کړو. نو بل سینډویچ به هم موږ دلته کېږدو، آیل ورته موږ واچول. نو سینډویچ بره به هم موږ معمولي شان آیل واچوو ځکه چې دا طرف به هم موږ اوس پخوو. چې کوم موږ لومبنی اچولی دی هغه چک کړو. نو ګورئ څومره ښکلی تیار شو. دواړه تیار دي. اوس به موږ بس یو څو سیکنډه دلته پرېږدو دې باندې چې د بل طرف یې هم ښه ښکلی سور شي. زموږ تیار دي، دا به موږ ډش آوټ کړو. دا نور چې کوم پاتې دي دا به هم تیار کړو په همدغه طریقه. نو بل سینډویچ جوړولو دپاره موږ طبخې صفا کړو او دې باندې موږ تیل واچول، یو څو قطرې تیل به نور هم واچوو. تیل ګرم شي نو بیا به دا سینډویچ موږ داسې په دې باندې کېږدو او فلیم به لږ های کړو. نو چې څومره پورې زموږ بل سینډویچ تیارېږي موږ به دا کټ کړو. نو زموږ ټول سینډویچز تیار شول. تاسو ولیدل
او دا ډېر زیات هیلدي او ډېر زیات په اسانه تیارېدلو والا سینډویچز دي، ځکه چې هر کور کې چیز نه وي نو بیا هغه خلک چې کوم جوړول غواړي سینډویچ ځان له، نو هغه ماسته استعمال کوي. ماسته خو تقریبا هر کور کې وي، او چې کوم ویجیټیبلز یا سبزیانې موږ استعمال کړي هغه هم ډېرې زیاتې هیلدي دي. نو تاسو یې هم ټرای کړئ او بیا موږ له فیډبیک راکړئ چې ستاسو سینډویچز څنګه تیار شول. نو اوس موږ د سینډویچز پلیټینګ وکړو. نو که ستاسو زموږ نننۍ دا ویډیو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.